د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن شنبه په خبري غونډه کې ویلي د پاکستاني طالبانو د تحریک او پاکستان ستونزه اوسنۍ نه ده او د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته نه ده رامنځته شوې بلکې د 2002 زیږدیز کال راهیسې دوام لري. هغه زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه وکړه چې TTP له پاکستان سره مستقیمو خبرو اترو ته کینوي او دغه لړۍ تر ډیره بریده هم بریالۍ وه، خو د پاکستان پوځ دغه بهیر سبوتاژ کړ. مجاهد وایي د پاکستان په پوځ کې کړی شته چې په افغانستان کې خپلو پښو ولاړ حاکمیت نه غواړي. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی نجیب الله هوتک صاحب. زه یوسف خان لالی یم. هوتک صاحب ستړی مه شئ، وخت د خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. هوتک صاحب، ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستان کې داسې یوه کړۍ شته چې نه غواړي داسې یو نظام په افغانستان کې چې په خپلو پښو باندې ولاړ وي. فکر کوئ چې دغه کړۍ څوک ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات لالی صاحب تاسې ته، ستاسې تخنیکي همکارانو ته او د یک ملي تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لالی صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو ته او د پاکستان اړخ ټولو هغو رسنیو ته دا معلومات شوی ده چې یعنې پاکستان هیڅ کله په خپلو خبرو کې صادق نه ده پاتې شوی. که هر وخت کې د دوی دپاره د خبرو پیشنهاد د اسلامي امارت د خوا نه شوی ده، دوی صادق نه دي پاتې شوي خپلو خبرو ته. لکه څنګه چې همیشه د خپلو شومو اهدافو په خاطر باندې د افغانستان خاوره باندې تیری کړی ده، د افغانستان خاوره نقص کړې ده او په ملکي وګړو باندې بمبارۍ کړي دي. یعنې دا ټول خلاف د نړیوالو اصولو، خلاف د یو ګاونډیتوب، خلاف د ټولو طرز عملونو ده چې پاکستان مخکې روان ده پې باندې. خو وګورئ د دوحې مذاکراتو کې دوی هېڅکله داسې یو باصلاحیته هیات هغلته نه لیږي چې دغه کوم د افغانستان د ولسونو د اسلامي امارت مشروع غوښتنې دي د افغانانو دې ته تن کیږي او په رښتیا سره د دې دواړو ملتونو د دواړو ملکونو تر مابینځ یو د خیر د روغې جوړې مسله رامنځته شي. دوی په رنګارنګ بهانو باندې کله راځي د TTP مسله یادوي چې هغه د دوی خپله داخلي موضوع ده او TTP اوس نه ده. دا په 2002 کې تقریبا داسې وخت چې پاکستان کې دوی راڅرګند شول او د دوی ټول مراکز په پاکستان کې دي. نو بیا پاکستان ولې پلمې جوړوي وخت نه وخت؟ وایي باید د افغانستان حکومت دا کنټرول کړي، حتی وایي چې باید خپلې خاورې ته باید TTP بوځي. یعنی دا د دوی هغه اختلافات د سیاسي ملکي حکومت دی او د فوجي دی په مابینځ کې او د ISI. تاسې وګورئ د په ملک کې د خپلو هغو خلکو ته جواب نشي ویلی، قناعت نشي ورکولی، رښتیا نشي څرګندولی، نو دوی بیا راجګېږي څنګه TTP دلته حضور نه لري په افغانستان کې، نه د افغانستان اسلامي امارت په هغوی باندې کوم اغېزې اړیکې لري. خو همیشه دوی خواست کړی د اسلامي امارت، ګوري دوی همیشه خپل هیاتونه رالیږلي دي دلته د خبرو اترو په خاطر باندې. بیا دوی هغه هیات دومره صلاحیت نه لري هغه کابل کې دلته په خبرو باندې بوختي. یا تاسې ولیدل چې دوی دا اوس په ترکیه کې د 8 د نومبر او 9 د نومبر په خبرو اترو باندې هغلته لګیا ول، خپل هیات یې لیږلي و. د منګه د اسلامي امارت کوم هیات چې هغلته تللی و کاملا د صلاحیت خاوند و او هغه مشروع غوښتنې د افغانستان د ولسونو د افغانستان حق د دوی په مخ کې ورته کېښوده. خو دوی یعنې بې صلاحیته ول، د دوی د خپلو بادارانو او د هغه نوکر فوج نه او د هغه کرایي فوج نه وروره داسې یو صلاحیت نه درلوده چې هغلته د افغانانو مشروع حقونو ته دوی غاړه کیدي. نو بیا هم پرون دوی راجګ شول، تاسې ولیدل چې اوربند یې مات کړ او په قندهار کې په ملکي وګړو باندې هغلته بیا بریدونه وکړل. نو دوی داسې یو ملک د جناب لالی صاحب چې دا د افغانستان په جغرافیه او د هند په جغرافیه باندې جوړ شوی ده، دا د انګلیس او د امریکا قانون پکې روان ده او د دوی غلامان او نوکران دي. لکه څنګه چې همداسې ملکي حکومت یو ائتلافي حکومت ده او هېڅکله هغوی نشي کولی چې رغنده
دریځ ونیسي او د افغانستان چې یو ګاونډی ده چې که چیرته په افغانستان کې امن نه اوسي هېڅکله پاکستان باثباته نشي کېدلی که چیرته په افغانستان مترقي نه اوسیږي پاکستان رشد نشي کولی ورسره موږ خو د خدای په فضل باندې دلته ډېر طبیعي منابع لرو دلته د اسیای میانه سره د دنیا سره موږ روابط لرو او کولی شو چې دی اوس وګورئ په دغسې یو اساس وخت کې همیشه د یو سیاسي عالی فشار په توګه باندې مهاجرینو نه دوی استفاده کوي هغلته ورسره ظلم کوي زیاتی کوي نه پرېږدي مهاجرین چې په ابرو په عزت سره خپل وطن ته راشي دوی په کورو باندې چاپې وهي سیاسري سپینګیري ځوانان ټول په تکلیفوي او بیا مهاجرینو ته دا اوس لاره بنده کړې ده د ټولو دپاره نه په ابرو په عزت دوی هغلته دوی مني چې بیرته لاړ شي ژوند وکوي او نه افغانستان خپل هیواد ته په عزت سره پرېږدي دا نو په کومو اصولو کې په کم قانون کې او په کم ګاونډیتوب کې دا شته دي چې ته د یو چا افراد او د یو چا خلک واخله برمته یې ونیسه نو دوی همیشه دغسې کړنو په خلاف باندې دي همیشه همدغسې کړنې کوي هېڅکله دوی خپلو خبرو کې صادق نه دي را باشو مذاکرات ته مذاکرات خو تر اوسه پورې بې پایلې ښودل شوي دي البته لامل هم همدا ښودل شوی چې د پاکستاني لوري کوم شرطونه چې غیر معقول شرطونه په داسې وخت کې چې پاکستان غیر معقول شرطونه وړاندې کوي اسلامي امارت یعنې هغه شرطونه چې د منلو وړ نه دي او د عقل څخه هم لرې دي دغه کوم هیوادونه چې منځګړي دي یعنې ترکیه او قطر دغه دواړو هیوادونو څه فرضیت دی دلته دوی باید څنګه رول ادا کړي چې پاکستان ته ووایي چې ستا شرطونه غیر معقول دي او دا د منلو وړ نه دي او باید له سر څخه میز ته راوګرځي له سر څخه بحث وکړي او له سر څخه په ډیپلوماټیکو نورمونو اصولو باندې بیرته خبرو اترو ته راوګرځي لالی صاحب وګورئ تاسې یعنې دواړه هیوادونه که قطر ده او که همداسې ترکیه وله نو دوی خو خپل هغه اړیکې لري د پاکستان سره دوی کولی شي چې دا د نږدې نه وګوري ویې څیړي او ګوري یې همداسې نړیواله ټولنه چې په دغه ځای کې چې دوی دغه غیر مشروع غوښتنې کوي د افغانستان د ولسونو نه اوس د دوی خپله داخلي ستونزه ټي ټي پي ده دوی د دغوی مشروع غوښتنې ومني ولې نه مني حل دي کې ورسره که نه دا خبره بیا هغلته فکر کوئ ولې دوی دغه ستونزې نه حل یعنې دغه ستونزې د دې په خاطر چې دا یو پروژه بګیر هیواد ده او همیشه یې د تروریستانو ډلې روزلي دي بیا یې هغلته وروره د نورو هیوادو دنیا دپاره صادر کړي کله چې د دوی نه باغي شوي دي بیا هغو ته یې داسې یو نوم ورکړی ده چې پړه یې په افغانستان اچولې ده آیا دا څنګه امکان لري چې ته د ما د خاورې نه ټي ټي پي وباسه او افغانستان ته یې بوزه دا نه منطق مني نه عقل مني او نه دا لاره د حل ده نو دوی هېڅکله خپلو خبرو کې صادق نه دي دوی اول څخه زړه نه و چې مذاکرات ترسره کړي یعنې هغه مذاکراتو ته دوی د یو فریب په شکل باندې د یو دوکې په شکل باندې کتلې او د موږ تاسې ولیدل چې دلته اسلامي امارت په کاملا صلاحیت سره خپل هیات ولېږه ترکیې ته 2 دفعې هغلته د خبرو میز ته کېناستېدل دوی د خبرو توان نه درلوده هغه مشروع غوښتنې چې وې اوس د په دې 20 کاله کې د پاکستان د خاورې نه دلته ناټو او امریکا د افغانستان په ولسونو باندې بمبار کړی دا اوس هم د دوی د هغو نه اډې ورکړي دي ورته بې پیلوټه تیارې راجګېږي او د افغانستان حریم نغځئ دوی خپله ځمکه او هوا د هغوی په اختیار کې ورکړې ده او د دغسې هیوادونه په بډې اخیستلو سره چې چون دی په یو سیاسي بحران کې د غرق ده منزوي کېږي او چین ته یې هغلته خپله قرضه غواړي نور ملکونو چې ورسره قرض کړی هغوی ته یې نه خپله غواړي ملکی حکومت او فوج ایسای دا په یو لاره سره نه دی روان همیشه د دوی دغه خواستی دي چې یعنی د زور لاره د چل لاره د فریب لاره د دوکې لاره دوی مخکې کوي خو د افغانانو سره افغانانو په پاک نیت باندې همیشه د دوی دپاره هغه څه وړاندې کړي دي چې د دواړو هیوادونو په خیر باندې اوسیږي ګوره که تجارت ده ګوره که ډیپلوماسي ده دوی د ډیپلوماسۍ خبرې کوي دوی د خبرو اترو خبرې کوي نو دوی د خبرې اترې چې کولې خو د افغانستان خو د جرګو د مرکو وطن د 15,000 کاله تاریخ لري دلته به راغلي ول باصلاحیته ایتان به یې راوستلي ول غږېدلي به ول دلته دوی ولې بمبار کاوه وروسته د دې نه چې دوی بمبار وکاوه بیا د دې دپاره چې د خپلو خلکو او د افغانستان د خلکو ذهنونه واړئ نو بیا یې ویل چې موږ مذاکرات خو بیا خو د اسلامي امارت او دغه د افغانستان ولس
چې هر وخت دا ثابته کړې ده او په یوه غږ او په یوه اواز په مقابل کې ودرېدل او همغسې ضربه یې ورته ورکړه، همغسې بریدي په یې باندې وکاوه لکه څنګه چې دوی د هوا د خوا نه کړی و. او دلته یې په دې نوم باندې چې ته ودرېږه، دلته د ټي ټي پي مشر ده نورولي محسود، نو هغه خو دلته نه و، هغه خو خپله ویډیو ورکړه چې زه د کرښې نه هغه اړه یم وروره او زه د افغانستان په خاوره کې نه یم، هغه ژوندی ده. نو همیشه دغسې دروغ دوی ویلي دي، یو خلاص نیت د افغانستان دپاره نه لري چې بمبار وکړي، بیا په یو لاس کې قرآن ده په بل لاس کې عذر ده. کله چې د افغانستان د ملت نه د ولسونو نه دوی هغه خپله منفي پورته کوي په غیر نامشروع توګه باندې، بیا هغلته دا د موږ ورور هم شي، بیا ګاونډی هم شي، او کله چې بیا د ملي منافعو خبره شي نو دی بیا په خپله دننه په حکومت کې یعنې د دوی تاسې وګورئ ټول قوت د فوج او د ایسای سره ده. د ملکي حکومت چې دا اصلا بې صلاحیته ده، یعنی د اخوا ته تاسې وګورئ هغه د ولس مشروع غوښتنې دوی نشي پوره کولی او نشي ورکولی. په ډېرې او بې شرمۍ سره د دوی په پارلمان کې وکیلان درېږي، 2 دانې رومي په جب کې اچولي، وایي په لیاس د خدای د افغانستان سره تاسې ولې سوله نه کوئ، ولې د افغانستان سره اړیکې مناسبات ښه نه ساتئ، د موږ دغه حال ده. نو وګورئ که افغانستان په تجارت کې د هم صادقانه خپل تجارت او بزنس د دوی سره کړی ده، هر وخت چې د منګه د صادراتو د میوو وختونه شوي دي دوی مرزونه را باندې تړلي دي او بیا یې وروره په شکل د اشکالو یوه بانهګیري، یو دروغ، یو تهمت د افغانستان په ولس او په حکومت باندې لګولی چې دا د دوی خپل ضعف ده. دا ټولې دنیا ته معلومه ده چې پاکستان همیشه دوه مخی رول لوبولی ده، دوی هېڅکله کومې خبرې چې کوي په هغو صادق نه پاتې کېږي. نو بهتره لاره دا ده چې تر څو پورې د مذاکراتو دپاره دغه منځګړي هیوادونه او نړیواله ټولنه په دوی باندې فشار راوړي، هغه واقعیتونه په دوی باندې ومني چې هغه د افغانستان د ولس مشروع حق ده. ولې مې خاوره نغځئ، ولې مې په خاوره برید کوئ. ډېره مننه، بحث ته به دوام ورکوو. وروسته یوې لنډې دمې عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. هوتک صاحب، اوس مهال چې د پاکستان دغه ادعاوې ټولې د ښاغلي مجاهد له لورې رد شوې چې ګواکې ټي ټي پي دی په افغانستان کې یا د همغلته ترهګر دی، حتی تر دې چې ثبوتونه وړاندې شوي د ښاغلي مجاهد له لورې چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته، نه هم کومې ترهګرې ډلې شته. وروسته له دې به څه کیږي هوتک صاحب؟ وروسته له دې به پاکستان کوم ډول پلمه کاروي؟ څه به وایي؟ بیا به مذاکرات کوي؟ بیا به جګړې ته راځي که څه؟ لالی صاحب محترم، یعنی اوس خو مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېدل او هغه هم د دوی د خوا نه ول. نو په کار دا ده لکه د دوی د دفاع وزیر چې وایي چې موږ وربند کوو خو جګړې ته هم ځان آماده ښیي. نو ګورئ د دوی هغه خلاص نیت د افغانستان دپاره د نیمه پیړۍ کېږي چې د پاکستان عمر ټول 15 کاله عمر ده. په دې 15 کاله کې دوی د افغانستان دپاره یو خلاص نیت نه لري. همیشه چې دلته هغه حکومتونه رامنځته شوي چې د ولس په خوښه دي، د افغانستان د پیشرفت او د ترقۍ په خاطر دي، دوی ته یو لحظه د منلو وړ نه دي. دوی غواړي چې خپل د بام واورې په افغانستان باندې واچوي. دوی اصلا نشي کولی چې خپل ولس ته قناعت ورکړي. دوی همیشه د افغانستان د ولس نه داسې غوښتنې کوي د حکومتونو نه چې هغه قابل د قبول هیڅ چاته نه دي، افغانانو ته خو اصلا نه دي. نو دوی د همدې دپاره اوبه خړوي چې ته ودرېږه، ګوره دلته حتما به یو شین چراغ دوی لیدلی اوسېږي د امریکا د خوا نه. لکه څنګه چې وزیر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ته کومه چاپلوسي کوله او په هغه سټیج باندې دوی کومې خبرې کولې چې د نوبل جایزې ته یې دی ټاکه. نو د دې په خاطر باندې هغه څوک دوی ټاکه چې 20 کاله د افغانستان د ملت وینې دلته وزبېښلې، همداسې د اسلامي امارت. نو دوی همیشه د نورو نه بډې اخلي تر څو پورې دغه خپل کرایي فوج واخلي پې باندې اکمال کی. خو دوی په غیر اصولي په غیر شرعي توګه باندې همیشه هغه لارې خپلوي چې هغه د دوی هغه خلاص د نیت ښکاره کوي چې هېڅکله یو پاک نیت د افغانستان د خلکو دپاره د حکومتونو دپاره دوی نه لري. دوی په یو بهانه او په بله بهانه باندې دغه خپل روزمره چارې چلی. وګورئ د دوی یو ائتلافي حکومت ده
دوی عمران خان ولې په زندان کې واچاو یو سفر مسکو ته وکاو د امریکا د پالیسۍ نه اخواته ولا دوی واخیست عمران خان په زندان کې واچاو همدغسې د کرښې هغه اړه پښتانه چې دي دوی څومره ظلمونه ورسره کوي په زندانو کې چې د غوی مشروع غوښتنې نه مني په پی ټي ایم باندې همدغسې بلوچان نو دوی هېڅکله نشي کولی چې په خپله هغه خپله ستونزه حل کړي. درست فکر نه کوئ چې پاکستان باید خصوصا ستاسو په وینا باندې چې د دوی ډیری حکومت د پوځ لوري او آیسای لوري کنټرولېږي باید همدغه اسټابلیشمنټ په ټوله کې پوځ آیسای په خپل پالیسیو کې په خپل فکرونو کې باید یو تغییر راولي او په دې باندې فکر وکړي که په دغه ډول باندې مخ ته لاړ شي نور به هم هر څه خراب شي. نو دا خو واقعیت خبره ده دوی باید په خپلو کې یو اتحاد د نظر درلودلی که ملکي حکومت و که آیسای و که فوج و دوی اصلا نه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغلته ملکي حکومت چې هر کله د افغانستان دپاره یو نیت وښیي هلته فوج مداخله کوي پکې نه پرېږدي. نو فوج او ملکي حکومت په مابینځ کې یو اتحاد د نظر نشته ده او ملکی حکومت په دې باندې نه توانیږي چې د افغانستان هغه د خبرو اترو لاره یا د افغانستان د ولسونو هغه تلپاتې حقونه چې دي دوی ورته قایل شي. وګورئ دوی ټول ښه غواړي د دې دپاره چې په داخل د پاکستان کې هغلته پښتانه وځپي هغلته پی ټي ایم وځپي هغلته بلوچان وځپي او په شکل د اشکالو باندې هغلته پروژې واخلي د نورو امریکایانو نه د انګلیس نه د ناټو نه. نو تاسو وګورئ چین یو وخت کې یو کمربند او یو لاره یو پروژه غوره کړله نو دوی چون د چین هغه په ستراتیژیک لحاظ باندې پوروړي دي دوی نشي کولی چې مخامخ چین ته قناعت ورکړي بلکې د امریکا د خوشحالولو په خاطر باندې دوی د دغې پروژې د سپورتاژ په خاطر باندې راځي په افغانستان کې ګډوډي جوړوي چې تر څو پورې دوی خپلې منافع قوي کړي نو دوی اتحاد د نظر نه لري. د افغانستان اسلامي امارت دریز لکه څنګه چې د اسلامي امارت معزز ویان ذبیح الله مجاهد ورته څرګنده کړله چې هیڅ کله باید د دوی د خوانه د افغانستان حریم نقص نشي د دوی داخلي موضوعات د دوی د په خپله سره حل کړي پړه په افغانستان باندې نه ورچوي. نو دغه کوم شیان چې دوی را جوړ کړي دي او د مذاکرې په میز باندې ایښي هغوی ته خو دوی صداقت نه لري همیشه د مذاکرې نه دوی د باندې وځي. اوتک صاحب ښاغلي مجاهد نن یو ځل بیا ټول نړۍ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر وړاندې ګواښ نه دی. بیا ولې همدغه نړیوال همدغه قدرتونه شرق بلاک غرب بلاک ولې ملګري ملتونه په خپله نه راځي او پاکستان نه ګرم کوي نه ملامتوي چې د ټي ټي پي مسله په رښتیا هم یوه داسې مسله ده چې د پاکستان کورنۍ مسئله ده او په افغانستان کې شتون نه لري او پورې اړه نه لري. داسې ده لالی صاحب چې ښاغلي ذبیح الله مجاهد خو په واضح ټکو باندې دا خبره وکړله اما ګورئ دلته نړیواله ټولنه دلته دغه نور مملکتونه چې ځانونه یې غلي کړي دي د پاکستان سره خپلې منافع لري دلته خو اوس جنګ د منافعو ده نو هغوی ته په کار دا ده چې باید په دغسې وخت کې راشي او نتیجه ګیري وکړي ارزیابي وکړي د افغانستان تر څنګ ودرېږي دغه کوم دریځ چې د اسلامي امارت د افغانستان د ولسونو ده نو د دوی باید ملاتړ وکړي او په پاکستان باندې فشار راولي تر څو پورې دې مشروع غوښتنو ته دوی تن کېږي او که داسې نه اوسېږي نو پاکستان خو همدغسې یو د تروریستانو د ډلو د روزلو او د نورو ملکونو د پروژو اخیستلو بیا دنیا ته صادرولو کې ډیر مهارت لري نو د افغانستان خلک همیشه صادق همیشه په خپل وطن مین او د خلاص زړه نه همیشه د دوی په میز باندې هغه ثبوت ورته ایښی مستند ورته ایښي دي چې ګوره دا د تا د خاورې نه راجګېږي او دلته د افغانستان حریم نقضوي دا په کومو اصولو باندې کېږي د تا په خپله داخل د هیواد کې د مشکلات د ستونزې لري د ولسونو سره د ولسونو مشروع غوښتنو ته تن نشي ښودلی ورځ په ورځ ترهګرۍ د تاسې خپله لمن نیولې ده نو بیا یې پړه په افغانستان باندې ولې اچوئ خو دغه د افغانستان مشروع غوښتنې دي چې دوی یې نه مني د څه په خاطر یې نه مني دلته اوس نړیواله ټولنه هغه کوم مملکتونه چې د دوی سره روابط لري باید دا ټول غږ پورته کړي د افغانستان د ولسونو سره ودرېږي او دغه مشروع غوښتنې ترې وروره وغواړي او په دوی باندې فشار راولي تر څو پورې حق حقدار ته ورسېږي. اوتک صاحب دغه دریم پړاو د مذاکرات ته ډېر زیات امیدونه و چې د دې مذاکرات پر ترسره کېدو سره به لارې بیرته خلاص شي تجارتونه به شروع شي هر څه
ولې دغه مذاکرات هم بې پایلې وو. البته نظامي اړخ یو خواته جګړه نښتې دواړو لورو ته. اوس به تجارت څنګه کیږي؟ اوس به دواړو خواو ته راکړه ورکړه څنګه کیږي؟ اوس به د افغانستان د مریضانو موضوع څنګه کیږي؟ اوس به د اوبو موضوع څنګه کیږي؟ نور ډیری موضوعات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي. خو باید دغه مذاکراتو ته دغه دریم پړاو ته باید په رښتیا سره دوی هغه خپل باصلاحیت هیات ولغلته لیږلی وای چې هغوی د نظر او د پریکړې صلاحیت درلودلی. ځکه د دوی هم پکې تاوان دی. د دوی هم پکې ګوره جګړه د دواړو په طرف باندې تاوان ده، که دې لوري اوسي که هغه لوري اوسي. خو هېڅکله موږ جګړه نه ده کړې، موږ تیری نه ده کړی. د افغانستان اسلامي امارت په دوی باندې کوم تیری نه ده کړی، خو چې دوی راغلي دي او بیا د افغانستان خاوره نقص کړې ده، نو بالمثل جواب یې داسې لیدلی ده د افغانستان د ولسونو چې په تاریخ کې دا ورته ثابته شوې ده او بیا به هم ورته ثابته اوسیږي. نو ګورئ که دلته دغه ته خو ډېر د افغانستان خلکو ډیر امید درلوده چې یو جوړجاړي ته ورسیږي. ګورئ د موږ د مریضانو ستونزې دي، دلته د موږ د تجارانو ستونزې دي، همداسې د دوی ستونزې دي. که چېرته د موږ دغه تجارت د دوی سره ودرېږي، وګورئ په سلهاو میلیونه ډالر دې خوا ته هم تاوان ورسېده او اخوا ته دوی ته هم. خو دوی بیا خپله په تاوان کې غرق دي، د ټولې دنیا نه قرضداره دي. څوک یې ټلیفون د قرض دپاره نه پورته کوي، څوک قرضه ورسره نه کوي. نو دا یو بل دروند بار ده چې دوی په سر باندې لګیږي او د دوی د خپلو کړنو نه کیږي. نو په کار دا ده چې باید یو ډیپلوماتیکه ژبه او د خبرو اترو د لارې نه هغه خپل د آیسای ګوره د آیسای جنرالان چې دي د دوی ولې همیشه د صلح خبرې، همیشه د خبرو اترو د دواړو مملکتو د یو ځایوالي د ښو روابطو په سر باندې همیشه دوی لګیا دي هغلته تصمیم نیسي او هیڅکله هغو ته صادق نه دي. دوی چې هر جنرالي وګوري چې کله د دندې نه خوښ شوی په پاکستان کې نه ده اوسېدلی، ځکه دی هغلته ژوند نشي کولی. که بله پوښتنه وکړم مطلق صاحب چې وخت هم د خپرونې کم دی، آیا بل دور د مذاکراتو، بل دور د خبرو اترو ته کوم امید کتل کیږي؟ فکر کوئ بیا به هم خبرې ترسره شي؟ یاره نو فعلا خو د افغانستان اسلامي امارت خو په هر وخت کې ورته آماده ده. د افغانستان تاسو چې اوضاع ګورئ تحلیل کوئ، دغه اوضاع چې ګورو یعنې هېڅکله پاکستان صادق نشي پاتې کېدلی. هېڅکله پاکستان د خپلو هغه شومو اهدافو ته چې غواړي د افغانستان د لارې نه ځان ورسوي، هغه اهداف په منګه باندې پلي کوي دلته چې هغه اصلا په هیڅ قانون د دنیا کې نشته ده. او د دغه دپاره باید داسې یو چل وشي چې هغه نړیواله ټولنه چې هغه د پاکستان استازی شته او د افغانستان ملګرو ملتونو په مقام کې بلې د افغانستان اسلامي امارت ته هغه خپله چوکۍ وروسپاري چې تر څو هغلته نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي چې خپل غږ پورته کړي او هغلته دغه هیوادونه دغه چې هغلته عضویت لري دوی په پاکستان باندې یو فشار راولي چې تر څو پورې یا د خبرو اترو لارې ته کینی. د جنگ لاره خو دوی هر وخت کې غوره کړې ده، خو په جنگ کې بیا بایلوې ده بیا چې د افغانستان د ولسونو د اسلامي امارت مقاومت وویني او د دوی بریا وویني، د دوی یووالی او اتفاق وویني چې دوی اصلا باور نه کوي. دوی ویلي چې زه یو غروفش به موږ را جوړ کړو او بالاخره به موږ په افغانستان کې خپلو موخو ته ورسیږي. د یو دقیقې څخه هم کم وخت لرو، حل لاره څه ده، څه باید ترسره شي په لنډو کې وتکسي؟ یعنی حل لاره دا ده چې باید دواړې خواوې صادق اوسیږي او خصوصا پاکستان که 100% د موږ سره جګړه وکړي او د ورځې 100% د موږ سره جګړه وکړي، خو بیا به هم د خبرو اترو میز ته کیني که به نه کیني لالی صاحب. نو چې کینی په صداقت باندې دی کینی، په رښتینولۍ باندې دی کینی، د افغانستان د خلکو حق او حقوق دی نه خوري او د موږ په خاوره دی هېڅکله تیری نه کوي، د موږ حریم دی نه نقضوي او په موږ باندې دی ناقه بې ثبوته تورونه نه لګوي. موږ چې هر څه ورته وړاندې کړي د افغانستان ولسونو او د افغانستان اسلامي امارت، هغه کره اسناد دي، په هغو باندې د فکر وکړي او د خبرو اترو میز ته دي کیني. جګړه لاره د حل نه ده، په جګړه کې دواړو طرف ته زیانونه دي. نو باید کوشش وکړي چې د یو تفاهم د لارې، د یو رښتینولۍ د لارې نه، یو ډیالوګ ته، یو د خبرو لارې ته سره کیني او دواړو ډیره مننه. کور آباد د سیاسي چارو شنونکی نجیب الله هوتک صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم. عزتمند لیدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.